د اواز د خیبر کمرخیله د ټولنې ګرانو کتونکو اورېدونکو د ملګرو فرمایش باندې زه سره یو کلام شریک کول غواړم. الله دا چې ټولو ملګرو د خوښې وړ وګرځېږي او دا دغو ملګرو فرمایش ته چې موږ سره بېدا دي. نو کلام مجبور صاحب دا طریقه سره دی چې نه حاجي وي نه افسار زکات پرې نه شي، نه حاجي وي نه افسار زکات پرې نه شي، هم یې کور نه وي لنټر زکات پرې نه شي. مننه. او چې دیاري یې کله وي او کله نه وي، چې دیاري یې کله وي او کله نه وي، شعر ته پوخ نه وي نو کار زکات پرې نه شي. مننه. په بنګلو کې چې اوسېږي ډېر حقدار دی، په بنګلو کې چې اوسېږي ډېر حقدار دی، شپه او ورځ وي نهار زکات پرې نه شي. مننه. په بنګلو کې چې اوسېږي ډېر حقدار دی، په بنګلو کې چې اوسېږي ډېر حقدار دی، شپه او ورځ وي نهار زکات پرې نه شي. او چې د ګاډو مالکان وي زکات اخلي. مننه. چې د ګاډو مالکان وي زکات اخلي، چې څوک ګرځي در په در زکات پرې نه شي. مننه. او پوره کال کې چې غوښه بچي نه خوري، پوره کال کې چې غوښه بچي نه خوري، پرې واجب نه وي اختر زکات پرې نه شي. مننه. او نن مالدار پردې حق وخوري خوشحالېږي. مجبور صاحب نن مالدار پردې حق وخوري خوشحالېږي، خواره غریب دی مرور زکات پرې نه شي. مننه. او جرګې باز او خلاور ته راشن ورکړه، جرګې باز او خلاور ته راشن ورکړه، په غریب مه کړه نظر زکات پرې نه شي. مننه. جرګې باز او خلاور ته راشن ورکړه، جرګې باز او خلاور ته راشن ورکړه، په غریب مه کړه نظر زکات پرې نه شي. او آخري مقطع عرضو. مننه. و چې قرض د لاسه په دیوال پورې پاسېږي، قرض د لاسه په دیوال پورې پاسېږي، او اوس تش په خوله ډاکټر زکات پرې نه شي. مننه. د قرض د لاسه په دیوال پورې پاسېږي، قرض د لاسه په دیوال پورې پاسېږي، او اوس تش په خوله ډاکټر زکات پرې نه شي. ډېره ډېره مننه ټولو ملګرو، دا ته ډېره مننه.